السلام علیکم ملګرو، زه یم احسان الله سراج. په نننۍ ویډیو کې د بای بیټ اکاونټ جوړولو طریقه درته ښیم. ملګرو، د باینانس څخه وروسته دویمه کرپټو کرنسي بای بیټ ده. بای بیټ په ډیرو پروجیکټونو کې چې دی خپله نو په بای بیټ او باینانس کې تر ټولو لومړی لیست کیږي. نو د دې لپاره تاسو باید باینانس او بای بیټ اکاونټونه دواړه ولرئ. که چیرې تاسو آنلاین تجارت یا آنلاین کاروبار کوئ، د دې لپاره به تاسو دغه د پلی سټور څخه بای بیټ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو دغه سینګ اپ به تاسو دغه ځای ته چې کله رالاست ملګرو، دلته تاسو ته وایي تاسو په نمبر راخلاصوئ، د موبایل بل نمبر او دغه رقم که چیرې په ایمیل باندې. نو دلته زه یو ایمیل ورته انتخابوم ملګرو. تاسو به هم ایمیل ورته جوړ کړئ. د هغه څخه وروسته دغه ځای کې ستاسو څخه یو قوي پاسورډ غواړي. ستاسو د جیمیل پاسورډ نه، تاسو باید په دغه طریقه باندې د ای مطلب اول توري چې دی دا باید په دغه رقم غټ ای بي سي سره ولیکل سي. دلته ګوره افغان زه ورته لیکم افغان، بیا دلته دغه دوې علامې، بیا تقریبا دغسې تر څلورو پورې حساب باید تاسو ورته انتخاب کړئ. دغه یو قوي پاسورډ دی. نو زه خپل یو قوي پاسورډ ورته جوړوم. زه راځم ملګرو یو بل پاسورډ ورته جوړوم. چې کله مو پاسورډ ورته جوړ کړئ ملګرو، دغه لاندې کرښه چې تاسو وینئ ملګرو، دې ځای ته به تاسو راسئ. دلته ریفرل کوډ درڅخه غواړي ملګرو. زه دا یادونه تاسو ته کوم چې زما پر سکرین باندې ریفرل کوډ دی، دغه تاسو دلته ورته انتخاب کړئ، یا د بل ملګري وي یا زما د وي. په دې سره تاسو ته د بای بیټ تخنیکي ټیم ته دا معلومیږي چې تاسو رښتیا هم یو رسمي اکاونټ لري، او بل دا چې دی په ټریډ کې تاسو ته ډیره په ګټه درځي. دغه ریفرل کوډ او دغه رقم په ویډرا کې نور داسې ګټې لري، په هغه باندې بیا وروسته وغږیږو. ملګرو، کله چې تاسو ریفرل کوډ ورته داخل کړئ، پاسورډ مو هم ورته جوړ کړئ، بیا په د سینګ اف بټن باندې کلیک ورته واخلئ تر څو پورې دغه ستاسو پروسه بشپړه سي. نو دا دی چې زه به ورته انتظار شم تر څو پورې دغه پروسه بشپړه سي. د دې دپاره به دغه کرښه تاسو داسې راکاږ کړئ ملګرو. کتلی سئ ستاسو جیمیل ته به یو پاسورډ ورسي، یو کوډ، هغه کوډ به تاسو د خپل جیمیل څخه راواخلئ. زه جیمیل ته راځم. دغه کوډ دی ملګرو، دغه کوډ به تاسو د دې ځای نه کاپي کړئ، بیرته به راسئ دغه ځای ته. دلته به یې تاسو ورته ولیکئ 9985. دې ځای کې به تاسو ولیکئ 9985، پای کې 5 ورته داخل کړئ. دا دی چې دغه پروسه تر دغه ځای پورې راورسېدل. نو دلته تاسو ته دغسې یو صفحه راخلاصوي. تاسو غواړئ دسکره وروسته ورته هغه انټرنیکي یا بایومټریک دسکره چې ورته وایي هغه وروسته ورته انتخابوئ. نو بیا تاسو دغه ځای باندې اوس که چیرې غواړئ همدا اوس ټوله پروسه یې بشپړه کړئ، نو د دې دپاره دغه بټن تاسو ووست. نو دلته تاسو ته راوړي چې په لایسنس یا داسې په نورو دغه باندې تاسو په کومه طریقه باندې غواړئ خپله پروسه بشپړه کړئ. نو تاسو دغه ویریفای بټن باندې کلیک ورته واخلئ. دغه ځای کې به تاسو دغه ای ډي کارډ باندې کلیک ورته واخلئ. کنفرم به تاسو دغه ځای کې ستاسو څخه یوه یادونه زه کوم چې تاسو څخه دې ځای کې د تذکرې د مخ او د شا عکس درڅخه غواړي. د دې دپاره به تاسو کمره راخلاصه کړئ. نو دلته یو بل شی مخته راغلی، تاسو ته وایي تاسو د امریکا څخه یاست او که بل ملک څخه. تاسو دغه اول باندې انتخاب کړئ، دغه کنفرم به کلیک ورته واخلئ. تاسو ته به کمره را خلاصه کړي. د کمرې څخه به تاسو په دغه طریقه باندې به تاسو خپل د دسکرې څخه یا انټرنیکي دسکرې څخه یو سکرین شاټ واخلئ. داسې یو سکرین شاټ چې
دوی ته د منلو وړ وي نو بیا تاسو دغه اول باندې کلیک ورته واخلئ. د تذکرې د شا څخه یو بل عکس هم درڅخه غواړي. نو دغه ځای باندې تاسو کلیک ورته واخلئ تر څو پورې ستاسو پروسه بشپړه شي. نو تاسو به ورته انتظار شئ تر څو پورې دغه عکسونه ورته اپلوډ شي او ستاسو څخه یو سکرین شاټ هم اخلي. نو چې کله تاسو مخه چپ خواته راسته خواته ورته واړوئ ستاسو پروسه به بالکل پای ته ورسیږي. ستاسو څخه به عکسونه هر څه. نو د دې دپاره ستاسو کوم دغه د بایبیټ اکاونټ چې دی په 40 ساعته کې به تاسو ته دلته راخیستی دي چې دا به راجستر شي. نو په 40 ساعته کې تاسو دوی سره 40 ساعته بعد ورته راسئ نو انشاءالله ستاسو دغه کوم پروسه چې ده دا به بشپړه شوې وي. نو تاسو بیا د دې ځای څخه ووځئ ملګرو. دې ځای کې تاسو د خپل دغه ځای کې چې تاسو راغلاست دلته تاسو څخه یو فینګر لاپ د ګوتې کولپ یا هم د مخ څخه ستاسو څخه یو داسې لاک غواړي یا هم تاسو بل پاسورډ ورته لګولی شئ. نو دې لپاره به تاسو دغه ځای ته چې رالاست دلته تاسو ته وایي چې کوم رقم کولپ تاسو غواړئ ورته اضافه یې کړئ یا هم دغه ځای کې ستاسو څخه یو فینګر لاپ غواړي. د هغه څخه وروسته ستاسو دغه آی ډي او هر څه درته مشخصوي.